دا حرام دی چې د الله پاک جل شانه سره څوک شریک جوړ کړي. او بل در باندې څه حرام دی؟ دا در باندې حرام دی چې د مور او پلار توهین وکړي، د مور او پلار سپکاوی وکړي، د مور او پلار بې عزتي وکړي. هغه قولا وي او که فعلا وي. ښه معنا څه؟ یا ورته په خولې باندې کنځلې وکړي، یا ورته په خولې باندې څه اذیت ورسوي. یا علماء کرام فرمایي داسې کار وکړي چې په خولې خو نه کوي، لیکن افعال داسې وکړي چې په هغې د مور او پلار خفه کېږي. وروره ګوره، د مور او پلار د خدای پاک جل شانه د عبادت نه پس د مور او پلار حق ذکر ده. ګورئ 15مې پارې کې به انشاءالله راشي. الله پاک جل شانه فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله پاک جل شانه فرمایي چې دا مې فیصله کړې ده چې عبادت په یوازې زما کوي. الله پاک جل شانه فرمایي زمانه غیر به د بل چا عبادت نه کوي. او وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به ګوره احسان کوي. یو ځل یو صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراغو ویسے په ما باندې ډېر حق دی. چا ده؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایل امک، ستا د مور په تا باندې ډېر حق ده. بیا ورته وفرمایل ویسې په ما باندې بې د چا حق ده؟ وی امک، وی ستا د مور په تا باندې حق ده. او بیا وفرمایل ویسې بیا را باندې د چا حق ده؟ وی امک، وی ستا د مور. څلورم ځل یې وفرمایل ویسې بیا د چا حق ده؟ وی ستا د پلار. علماء کرام فرمایي دا مور یې ولې درې ځلې ذکر کړې ده؟ چونکې مور ګوره ډېر تکلیف برداشت کوي بچي سره. ښه د پلار په نسبت مور ګوره ډېر تکلیف برداشت کوي. 9 میاشت 10 میاشتې دی په ګېډې ګرځوي، 2 میاشتې ولا بیا پی ویر کوي، 2 کاله 2.5 کاله اوله پی ویر کوي او ټوله شپه ورسره په عذابه وي. بچی چغې وایي ژاړي، مور ورسره په تکلیف کې وي. پلار خو ملا هغه چېرته به پروت وي، بس خوبونه کوي. او بیا د پلار حق جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل هما جنتک و نار. دا مور او پلار دی ګورې جنت هم ده او جهنم هم ده. که مور پلار درنه خوشحاله و بس ویه چې جنتي یم، او مور پلار درنه خفه و نو بس بیا ګورې خطرې کې اوسه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي هما جنتک و نار. دا مور او پلار دی هم جنت ته او هم جهنم ده.